نننۍ نسخه د هغو کسانو لپاره ده چې د واده په شروع کې 2-3 وارې کوروالی کولی شو خو اوس یې بیخي ذکر نه پاتېږي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته داسې یوه نسخه وړاندې کوو او دا نسخه خاصه هغو کسانو لپاره ده چې کومو کسانو د واده په لومړیو کې، یعنې څه ټایم چې د هغوی واده کړی و او نوی واده شوی و، نو په هغه ټایم کې هغوی په یو شپه کې 2 یا 3 وارې کوروالی کولی شو، یعنې د جنسي اړخه ښه کوي وو. خو اوس چې د واده یې څو میاشتې یا 1 کال نه بعد ټایم وشو، نو اوس د هغوی ذکر بیخي پاڅېږي نه او هغوی جنسي مشکلاتو سره ډېر زیات مخ شوي دي، یعنې په جنسي ډول باندې کمزوري شوي وي. نو هغوی دپاره دا نسخه ده او د دې نسخې استعمال نه وروسته به هغوی ذکر بېرته هغه شانته شي لکه څنګه چې د واده په اولو وختونو کې وو. خو د دې نه مخکې چې موږ تاسو ته دا نسخه وړاندې کړو او تاسو ته د دې نسخې د استعمال او جوړولو طریقه وړاندې کړو، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د تلۍ نښانه ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، نن سبا زیاتره داسې کسان دي چې هغوی د واده په اولو وختونو کې په جنسي اړخ باندې ښه څه کوي وو، یعنې هغوی ذکر او جنسي قوت ښه څه برابر وو. خو د واده نه وروسته، یعنې چې واده نه یې ډېر ټایم تېر شو، نو هغوی اوس نشي کولی چې ذکر یې په صحیح ډول پاڅي او هم یې جنسي مشکلات ډېر زیات دي، یعنې په جنسي ډول باندې مکمل کمزوري شوي وي او ذکر یې نه پاڅېږي. هغوی کسانو لپاره دا ویډیو خاص سپیشل ده. خو ډېر وخت تاسو نه ضایع کوو، راځو نسخې طرف ته چې دا نسخه به جوړو څنګه او دا به استعمالوو څنګه. د دې نسخې کوم شیان پکارېږي، نو هغه ټول به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو. نو تاسې به داسې وکړئ چې تاسې به 1 ګیلاس شیدې، یعنې تخواپۍ راوالئ، ورسره به 2 چمچې یا 3 چمچې د زیتونو اصلي تیل راوالئ، ورسره 2 یا 3 چمچې د شړشمو اوریجنل تیل راوالئ. دا به تاسې ټول سره مکس کړئ او د مکس کولو نه بعد به تاسې پکې داسې وکړئ چې تاسې به پکې د لیمو هم اډ کړئ، یعنې تاسې به 1 یا 2 لیمونه اوبه وباسئ او هغه هم په دې کې واچوئ او په دې باندې به تاسې هره ذکر مالش کوئ او د ذکر د پاسه به تاسې یو ټوټه شانته ایږدئ، یا د شاپر په ذریعې سره یا هم د بلې ټوکر په ذریعې سره به تاسې خپل ذکر پټوئ، تر څو دا غوړ او دا کریم پې تر سهاره پورې پاتې شي. دا نسخه تاسې 6 ورځې مسلسل استعمال کړئ او هره شپه دې دپاره تاسې نوي تیل برابر کړئ، یعنې دا نسخه ورته تازه تیاره کړئ. نو 6 ورځې وروسته به تاسې ته پته ولګېږي، ستاسې په ذکر کې به ډېر زیات فرق راشي او ستاسې ذکر به غټه هم شي ورسره او ستاسې ذکر به ډېر زر او ښه تېزي سره پاڅېږي هم. نو دا وه نننۍ ویډیو.